د ام ټي پلس یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ ماست دی. درنو لیدونکو نن په دې باره کې درته ویډیو لرم چې د فیسبوک نوې اپشن راایستلی پروفیشنل موډ. په دې به تاسو بهتر پوهیږئ چې فیسبوک آی ډي تاسو څنګه پروفیشنل موډ ته واړوئ. په دې به هم پوهیږئ چې پروفیشنل موډ ته وختونه بعد تاسو په فیسبوک کې کوم تغییرات راځي او نه لاندې کوم نور اپشنونه چې دي په دې به تاسو ټول ویډیوګانې به هم پرې تاسو لیدلي. زه به تاسو ته نن په دې باره کې معلومات درکوم چې د فیسبوک پروفیشنل موډ کومې ګټې لري، ولې تاسو باید پروفیشنل موډ ته خپل آی ډي واړوئ. درنو لیدونکو د کوم وخت نه چې ټیک ټاک اپلیکیشن راووته نو د ډیرو سوشل میډیا هغه کاروونکي کم کړه، ځکه چې ډیرو خلکو د خپلې مشهورتیا لپاره ټیک ټاک ته لاړه، هلته یې اکاونټونه جوړ کړه او فلحال په ټیک ټاک کې ډیر مخکې هم دي، ویډیوګانې وایرل دي. نو هغې ټیک ټاک په د فیسبوک خاصتا یوټیوب انسټاګرام د ټیک ټاک اپلیکیشن په دې ډیره خاصه اغیزه وکړه. نو اول اقدام چې وکړه یوټیوب یې وکړه، د دې دپاره یې شارټ ویډیو راویسته د ټیک ټاک په ضد باندې، چې د دې د خاطره چې زموږ کوم کاروونکي چې د موږ نه یې مخ اړولی ده چې هغه بیرته موږ راجلب کړو. د دې ترڅنګ انسټاګرام هم شارټ ویډیو راویسته، هغه هم پرې مخکې لاړو. یوازینی چې پاتې شو فیسبوک پاتې شو چې د هغې کاروونکي ټیک ټاک ورته ډېر زیات یعنې د هغه نیمایي د کچې نه یې ورته راکم کړو. نو فیسبوک چې کله میټا چې کله راووته نو هغې داسې یو پلیټفارم باندې کار وکړو چې باید موږ داسې یو سیستم راوباسو خپل هم د فیسبوک کې چې موږ هم وکولی شو چې د خپل پیرودونکي د موږ نه مخ وانه ډی هر څه ورته په هم د فیسبوک کې وي. نو فیسبوک چې شی وکړو هغې په خپل د خپل کوم سیستم چې دی په دې کې پروفیشنل موډ یې پکې راویسته. اوس بری شو دې ته چې پروفیشنل موډ کومې ګټې لري. پروفیشنل موډ ګټې دا دي که چېرته تاسو خپل فیسبوک پروفیشنل موډ ته واړوئ نو تاسو کولی شئ خپل د فیسبوک کې ریل اپلوډ کړئ. د ریل باندې به تاسو بهتره پوهیږئ. ریل به تاسو لیدلی وي، تاسو به اوس فیسبوک ته کیدای شي جوړ کړی به وي. د دې ګټه څه شی ده؟ تاسو چې کله فیسبوک ته ریل اپلوډ کړ نو ستاسو په دې ریل باندې تاسو ته اوس فیسبوک پیسې هم درکوي. فلحال په افغانستان کې چې دی په ریل باندې پیسې نه ورکوي، پاکستان کې ورکوي. دا خبره باید زه زیاته کړم چې په پاکستان کې په ریل باندې پیسې ورکول کیږي. نو که دې دپاره تاسو چېرته غواړئ د خپل فیسبوک نه پیسې وګټئ، ریل باندې پیسې وګټئ، نو تاسو کولی شئ که چېرته خپل دوست، انډیوال، ورور، خپلوان هم څوک هم په خارج کې وي نو کولی شئ خپلې دا پیسې په خارج کې راوباسئ. امکان شته چې خپلې پیسې د فیسبوک نه راوباسئ. نو د فیسبوک د پروفیشنل موډ ګټې دغه دي. که تاسو کوشش وکئ چې د ورځې خپل فیسبوک ته 3، 4، 5 ویډیوګانو پورې، داسې خلک هم شته چې تر 10 ویډیوګانو پورې ریلونه اپلوډ کوي خپل فیسبوک ته. نو دې دپاره به تاسو اول داسې کار وکئ چې خپل فیسبوک باندې به پروفیشنل موډ آن کړئ. موډ هم چې آن کړ نو تاسو به خپل فیسبوک ته د ورځې خو به تاسو زه باوري یم چې 100-200 MB پورې خو تاسو مصرفوئ. د خپل فیسبوک ته ریل اپلوډوئ، په دې باندې تاسو ته سټارونه درکوي. تاسو ته چې کله سټارونه درکړي دا سټارونه بیا پیسو ته کنورټ کیږي. پیسو ته چې کنورټ شو تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک نه په اسانه پیسې ترلاسه کړئ. نو دا معلوماتي ویډیو چې ما مشتبه شمي د ام ټي پلس یوټیوب چینل له لارې تاسو درنو لیدونکو ته وړاندې کړه. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې ښه وخت.